د دې ځمکې او د اسمان یو ځل صداوه راغله ځمکې ویلي او اسمان هم ویلي خو د اسمان وینا دا وه چې زه الله اوچت پیدا کړی او ای ځمکې ته الله لاندې پیدا کړی نو ځمکه هوښیاره وه ځمکې ورته وویلې چې ستا اوچتوالی هم الله خلقت کړی او زما لاندېوالی دام د الله خلقت دی ته یې بره پیدا کړی او زه یې لاندې پیدا کړی اسمان ورته وویلې چې زما مثال د شیشې دی او تا باندې د خاورو خړ څادر پروت دی ځمکې بیا ورته وویلې چې الله ته شیشه پیدا کړې او زه یې خړه پیدا کړې خو د دواړو دعوه شوه اسمان ورته وویلې چې ګوره په ما کې ستوري دي وزینا السماء الدنیا بمصابیح ځمکې ورته وویلې چې په ما کې هم رڼاګانې شته ډیوې شته چراغان شته لګېږي د شپې اسمان ورته وویلې چې په ما کې فرشتې دي ځمکې ورته وویلې چې په ما کې ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسانان په ما کې دي اسمان ورته وایي چې په ما کې جبرائیل دی میکائیل دی اسرافیل دی فرشتې دي وایي په ما کې هم نیکان شته انبیا دي امتیان دي بیا علما دي نو اسمان ورته وویلې چې په ما کې دریابونه دي ځمکې ورته ویلې په ما کې سیندونه دي او دریابونه دي اسمان ورته وایي چې ځمکې په ما کې عرش عظیم دی په ما کې عرش عظیم یاره چې د عرش عظیم ووې نو ځمکې سره څه جواب نو एकदम په جړا شوه جاړي یاره خو د خدای پاک جړا ډېره خوښه د الله څه خوښ دي جړا موسی علیه السلام ورته ویل یا الله زړه مې غواړي چې څه تحفه درته راوړم کوی تور کې ورته وایي یا الله ته په څه خوشحالېږي چې زه یې درته راوړم ویلې ای موسی د سترګو نه دي او دوه اوښکې ما ته راوړه په مینه هم سبحان الله ونه ویلې ولې مو نه ویلې ځکه تاسو کله جړلي نه دي کله ستاسو نه اوښکه د سترګو نه تلې سوا د کړۍ د کبابو نه چې هلته د هغې لوګې راشي او سترګو نه اوښکې لاړې شي د خدای د یارې نه هم کله جړلي نو ځکه پیغلي راغلی که ګوره موسی علیه السلام ته وایي چې زما د هر څه نه دا خوښ دي چې ما ته د اوښکو ډالۍ راکړي شي د الله اوښ جړا ډېره خوښوي نه جي نو ځمکې وجړل و یا الله د هر څه جواب مې ورکړی الله ورته وایي وځمکې ولې جاړې و یا الله د هر څه جواب مې ورکړ خو یا الله د عرش جواب نشتا عرش ډېر اوچته والا دی د دې جواب ما سره نشته چې زه ورته څه ویم اسمان ورته وایي الله ورته وایي ای ځمکې ودې جړل ای ځمکې جړا دې وکړه زه به داسې قدمونه په تا کې پیدا کړم چې د اسمان به درته حیران وي هماغه و چې د ربیع الاول میاشت وه په تاریخ کې اختلاف دی څوک وایي اتمه د ربیع الاول وه څوک وایي نهمه وه څوک وایي 12 وه خو بس میاشت خو دا وه که نه کنه جی علماء دیوبند په دې متفق دي چې دا د اتمې یا نهمه وه بالکل بل علما دي چې هغې ته وروي بریل مولیان هغې وایي چې دا 12 وه ټیک ده خو میاشت خو ربیع الاول وه که نه میاشت ربیع الاول وه حق ټیک خبره ده خو حضور په دې میاشت کې پیدا نو چې کله الله پیدا کړ د مکې ښار دی سبحان د عبدالله صاحب کور دی او شپه د پیر دا د څه شپه ده د پیر شپه ده او د سهار ټیم دی تیاره د شپې ختمه شوه او سهاره رڼایي ولګېده چې ولګېده الله د 2 کونو سردار پیدا کړ ځکه هغه لطیف الله مولانا مو وایي لاړه تیاره رڼا سبا راغې لاړه تیاره رڼا سبا راغې دنیا ته پاک رسول الله راغې